کرنګ ژمی و، نرۍ نرۍ ښه هوا لګېده. د مازدیګر لمر د غرو په څوکو ولاړ و چې زرخان د غره نه راغلو او کور ته د ننوتو سره یې د خپل زوی زاهد دا خبرې تر غوږو شوې چې خپل مور زرمېوې ته لګیا و. مورې زه نور سبق نه وایم، بس زه ځان ته د ویزې بندوبست کوم او ځم دوبۍ له. مور زوی ته ډېر په غریوجن انداز کې وویل زویه له تا جار شم، ته سبق وایه سبق. زرخان مرۍ تازه کړه او راننوتو سلام نه پس یې زرمېوې ته وویل زرمېوې داسې څه خبره ده چې مور او زوی دومره شور جوړ کړی. زاهد د خپلې مور نه وړاندې شو او ډېر په احترام او تحمل سره یې خپل پلار ته ګویا شو. بابا ته به آخر تر څو پورې په غره کې تیږې وباسې، تر څو به بابا ته داسې درانه درانه پلکونه جبلې واوچتوې، آخر تر څو به ته دا سترې سترې لارې په دې کمزورو مټو ډکوې. بابا بس زما نور برداشت نشي، زړه مې دردېږي، ورځ په ورځ مې وینې وچېږي. ستا دې هلته چې ګورم بابا ما دې سره هم خبره وکړه او تاسو ته هم وایم چې زه ځان ته د ویزې بندوبست کوم او ځم دوبۍ له، او که الله پاک ته منظوره وه او هلته کامیاب شوم او لایسنس مې واخیست، بابا نو کیدای شي دا د تکلیف او تنګ دستۍ ورځې ختمې شي، نو ته به هم چېرته په ارام شي بابا، او زما زړه ته به هم سکون ورسي. زرخان خپل زوی زاهد ته مسکی شو. اخ بچیا، که مې څه هم ټوله ورځ درانه درانه پلکونه او جبلې وهلي دي او په ګردونو خړ پړ یم او په وجود زرې زرې او سترې ستومان یم، خو ستا د خوږو او وړو وړو خبرو زما ټوله ستونزه ختمه کړه. خو بچیا زما یوه خبره واوره، که چېرې سبق وایې نو لا مې په وجود کې دومره زور شته چې ستا د سبق واړه اخراجات پوره کولی شم، او که بیا ضرور دې خواهش وي نو بچیا ستا خوښه. دې وخت کې زرمېوې په تریو تندي وویل سړیه تا ټوله ورځ کار کړی دی، ستړی ستومان یې، ته کوټې له ځه، زه دا چای در وړم. د زاهد هسې مازغه خراب دی. زرخان په کټ کټ وخندل او د زاهد په اوږو یې لاس واړو او د کوټې په طرف روان شول. زرمېوې چای راوړې او د پلار او زوی ترمنځ همدا خبرې روانې وې. زاهد بهر ووتو او زرخان زرمېوې ته تسلي ورکړه او ورته یې وویل شکر کوه چې زاهد هم دومره شو چې خپله ذمهداري یې وپېژنده، او زما هم زړه نه غواړي چې زاهد د خپل وطن نه بهر لاړ شي، خو مجبوري د ضد کوي لګیا دی او څه ماشوم خو نه دی، مسوس یې د خیره 23 کاله عمر دی. چې کله زرمېوه راضي شوه نو زاهد منډې ترړې جوړې کړې، په دوبۍ کې مېشته ملګرو سره یې رابطې وکړې، او آخر چې د زاهد ویزه ووته نو اوس پوره 4.5 روپۍ په کار وې. د 100 روپو دپاره یې په کور کې ولاړه غوا خرڅه کړه او څه یې له ملګرو نه قرض کړي او د دوبۍ ټکټ یې واخیستو. یو څو ورځې پس زاهد روان و، خو کله یې چې د سفر ورځ راغله او د کوره وتو نو زرخان په دواړه مخه ښکل کړو، او پس د زرخان نه خپلې مور زرمېوې ته راغلو او ټینګه غېږه یې ورکړه او په تندي یې ښکل کړه او په تلو تلو کې یې یو ځل بیا پسې اواز وکړو چې زاهده بچیا یو ځل بیا راشي او ټینګه غېږه راکړه. د اواز سره یې د زاهد هم حوصله کمزورې شوه او خپلې مور ته بې اختیاره په ژړا شو او په سپین بشر یې رڼې رڼې اوښکې راماتې شوې
او د کوره ووتو. آخر د کرز په روپو زاهد تر دوبۍ ورسېدو. یارانو دوستانو یې دروند هرکلی وکړو. 3 ورځې پس یې خپل کار ژوند ته ملا وتړله او ورځي یې په یو کار کې ځان مشغول کړو، خو خپل هدف یې د دوبۍ لایسنس اخیستل و. د هغې دپاره یې چې تیاري کوله نو 2 میاشتې نه وې پوره چې په زرخان د غره نه یوه لویه ګټه راګوزار شوه او لاندې ترې ساه ورکړه. زاهد که یو مخ له یتیم پاتې شول نو بل مخ ته یې د دوبۍ په شګلنه ځمکه شپې سبا کولې. مدام به یې په سترګو کې د خپل بابا هغه ستړی زرې زرې او په ګردونو خړ وجود غړېدو او خپلې مور ته به یې هم تسلي هم ورکولې. زاهد خپل کوشش کولو چې خپلې حوصلې سترې وساتم، خو چې د کور اخراجاتو له به یې پام شو حوصله به یې کمزورې شوه. ځکه چې د 5 کشرو خویندو همدا یو مشر ورور و. سختې ورځې شپې وې چې زاهد به زغملې. د وخت د تېرېدو سره نه خو د زاهد په لاس کې څه و او نه یې د بل کوم کور غمخوار و. آخر زرمېوې ته رخسانه راغله، کومه چې د زاهد په نامه ناسته وه، او خپلې ترور زرمېوې ته یې وویل چې ترورې هېڅ غم مه کوه، چې تر څو هغه نه وي کمیاب شوی تر هغې به زه د خپلو جامو ګنډلو او شکورونو جوړولو روپۍ تا ته درکوم او ګزاره به پرې کوو. ته غم مه کوه ترورې، زه شته یم. هر کله چې زاهد د لایسنس دپاره تیاری وکړه او په خپله تیاری کې د سړک تر امتحان ورسېدو نو اکثر به یې د ناکامۍ سره مخ و. څو وار یې خپلې مور ته زنګ ووهو چې مورې دعا کوه سبا د لایسنس اخیستو دپاره اخري امتحان دی چې پاس شم، خو الله پاک ته داسې نه وه منظوره. بیا به زاهد د ناکامۍ سره مخ شو. په شپو کې یوه شپه وه چې سحر د زاهد بیا د لایسنس اخیستو دپاره امتحان و. د شپې پاسېدو او تهجد پس یې خپل رب ته ډېر سوالونه وکړل، خو هر کله چې سحر شو او زاهد د امتحان وخت راغی، د امتحان د ورکولو نه لږ مخکې خپلې مور ته زنګ ووهو او ورته یې وویل مورې درنګ ساعت له مې امتحان دی، دعا کوه راته چې پاس شم. بیا د نوکرو کمی نشته، دا سختې ورځې شیبې به ختم شي. مور زوی ته ډېره دعا وکړه. خو کله چې د زاهد امتحان وخت راغلو او پاس شو نو بې اختیاره سونارې یې ووهلې او په دې وخت کې د ګاډي نه د کوزېدو سره یې مور ته بیا زنګ ووهو او ورته یې وویل مورې زه پاس شوم، ما لایسنس واخیستو. مور یې ډېره خوشحاله شوه. خبرو په آخر کې زاهد مور ته همدا خبره کوله چې مورې زه درته بل وخت بیا زنګ وهم، اوس نور ملګرو ته وینا کوم، لا یې همدا خبرې په خوله وې چې یو ناڅاپه غږ یې مور واورېدو چې د زاهد د خولې نه ووتو وای مورې، او د وای مورې غږ سره زرمېوې ډېره چغې ووهلې چې بچیه ولې خیر شه، خو چا هم زرمېوې ته غږ نه ورکو. خو داسې لږ ساعت پس یو چا د زاهد موبایل راواخیست او غوږ ته یې ونیو. زرمېوې هماغسې چغې وهلې چې زاهده بچیه پوه مې کړه،
ولې غلی؟ خو یو چا ناڅاپه زرمېوې ته وویل چې مورې، دا هلک خو په سړک پورې وتو سره د ګاډۍ ووهلو او یو لوی هجوم جوړ دی.